آیا په مریخ کې ژوند امکان لري؟ نه. ځکه هلته نه اکسیجن شته، نه د سختو طوفانونو او 100 درجې یخنۍ په وړاندې د پټېدو ځای او نه د خوړو او څښاک اسانتیا وي. خو بیا هم ایلن ماسک او ناسا دا غواړي چې 2050 کال کې 1 میلیون انسانان مریخ ته بوځي. او که تاسې هم غواړئ چې دې ویډیو په هکله معلومات ترلاسه کړئ، نو راځئ دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ او زموږ چینل راسره سبسکرایب کړئ. ایلن ماسک ادعا لري چې تر 2050 کال پورې به مریخ کې انسانانو یو بشپړ ښار جوړ کړي چې دغه ښار به شاوخوا 1 میلیون انسانان په دې ښار کې به ژوند وکړي، چې دغه ښار کې به انسانان له ځمکې پرته به ژوند پر مخ وړي. اول ځل ایلن ماسک په دې پلان باندې خلکو ډېرې ملنډې وهلې او ناسا هم د سپیس ایکس له ماموریت سره یو ځای شوه، نو خلکو باور ورباندې پیل کړ، ځکه چې سپیس ایکس په راکټونو جوړولو کې بېساره پرمختګ کړی ده او داسې راکټونه جوړ کړي دي چې کم تیل او ګاز مصرف سره فضا ته ځان رسوي. او دوهم ټسلا شرکت داسې موټر او برېښنايي موټر جوړولو کې وړتیا لري چې نړۍ کې بېساره پرمختګ کړی دی. مریخ سیاره له ځمکې څخه تقریبا 2.5 میلیونه کیلومتره لرې موقعیت لري. انسانان تر دې واټن پورې رسولو لپاره سټار شیپ په نوم یو ځانګړې بیړۍ جوړیږي. ایلن ماسک د دې بیړۍ په هکله داسې ویلي دي چې ټسلا په څېر برېښنايي بیټرۍ پر بنسټ به چلیږي، یعنې ډېر کم تیل او ګاز به مصرف کوي. که څه هم سټار شیپ انسانان مریخ ته بوځي، خو پوښتنه دا ده چې پر مریخ باندې انسانانو ژوند څنګه ممکن ده؟ ایلن ماسک او ناسا ولې غواړي چې انسانان د دې شنې ښکلې او ژوند بښونکې ځمکې څخه وباسي او مریخ ته چې وچه شړه او بې ژوندۍ سیاره ده هغه ته یې واړوي، چې نه هلته ساه اخیستلو لپاره اکسیجن شته، نه د خوړو او څښاک اسانتیاوې، نه د 100 درجې یخنۍ په وړاندې د پټېدو ځای، نه هلته د انسانانو لپاره بنسټیزې اسانتیاوې شته. نو داسې سیاره انسانانو ژوند څنګه امکان لري چې ژوند به پرې وکړي؟ نن په دې ویډیو کې دغه پوښتنې در ځوابوو. اوله پوښتنه، کله چې پر ځمکه باندې انسانانو لپاره ټولې طبیعي اسانتیاوې شتون لري، نو بیا ولې انسانان مریخ ته لېږل کېږي؟ په تېرو څو لسیزو کې ځمکې د ساتنې لپاره کومې څېړنې ترسره شوې دي؟ خو له بده مرغه دغو څېړنو ډېرې پایلې منفي وې. ساینسپوهان وایي کله چې انسانانو د ګاز او پټرولو کارول پیل کړل، د ځمکې تودوخه دوامداره په ډېرېدو شوه او یو وخت به داسې هم راشي چې ځمکې تودوخه به دومره زیاته شي چې په دې سیاره به یعنې په ځمکه باندې به هېڅ ډول ژوندي موجودات ژوند امکان ونه لري. د یوې سروې له مخې چې ځمکې تودوخې په اړه یې کړې ده چې هر 10 کالو کې شاوخوا د ځمکې تودوخه 0.14 سنټیګریډه لوړېږي. دا معنی چې هغه سیمې چې اوس پکې انسانان ژوند کوي، که دا لړۍ همداسې روانه وي، شاوخوا 1.5 کاله وروسته به هلته ژوندي موجودات هېڅ ډول ژوند امکان ونه لري. تودوخې زیاتوالی زیانونو له امله لکه یخچالونو ویلې کېدل، سیلابونو راوتل او سونامي خطرونه زیات شوي دي. یوازې د سون توکي نه، بلکې ککړتیا هم د دې لامل شوی چې اوزون طبقه له منځه وړې ده. اوزون طبقه هغه وړانګې چې لمر څخه راووځي، خطرناکه وړانګې ځمکې ته رسېدو د نظام کې نورې سیارې هم شتون لري، خو ولې یوازې مریخ انتخاب شوی؟ زموږ ګاونډي سیاره وینس ده چې له مریخ څخه ځمکې ته نږدې ده، خو هلته ژوند ممکن نه ده ځکه چې هلته هماغه څه دي چې موږ ترې تېښته کوو، یعنې ډېره سخته ګرمي. وینس لمر دویمه سیاره ده چې هلته دومره ګرمي ده چې اوسپنه هم پکې ویلې کېږي. بل ورته مریخ ده چې لمر 4مه سیاره بلل کېږي. دا که څه وینس په شان سخته ګرمي نه لري، خو سخته یخني ده چې ځمکې له سړو سیمو څخه هم ډېره یخني پکې شتون لري. یوازې یخ نه ده چې مریخ باندې ژوند سخت کړی، بلکې هلته نه اکسیجن شته، نه د څښلو اوبو. خو سره له دې ټولو ستونزو ایلن ماسک او ناسا ولې غواړي چې انسانان دې سیارې ته بوځي او دا پلان هم لري چې 2013 کال کې به د انسانانو یو کوچنی ګروپ مریخ ته واستول شي. دا کوچنی ګروپ به لږ تر لږه 2 کلونو لپاره ژوند ټول ضروري وسایل له ځان سره ولري، لکه خواړه، څښاک، اکسیجن، فشار لرونکي استوګنځي. خو انسانان مخکې له دې چې مریخ ته ولاړ شي، هلته خوندي ځایونو جوړول ډېر مهم دي، ځکه هلته د دوړو خطرناکو طوفانونه چلیږي چې انسانانو ته سخت زیان رسولی شي. دا خوندي ځایونه به په مریخ کې چا لخوا جوړیږي؟ بله دا پوښتنه، کله چې انسانان نه وي نو خوندي ځایونه به څوک جوړوي؟ دا خوندي ځایونه به په مریخ کې موجود روبوټونه جوړوي. دا روبوټونه به د انسانانو له رسېدو مخکې مریخ ته ولېږدول شي او دا به د مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ به کار کوي. دا به یو ځانګړي ډول روبوټونه وي چې کولی شي په جلا جلا برخو کار وکړي، خو که اړتیا وي نو یو بل سره به ونښلي او په ګډه به کار پیل کړي. دا روبوټونه به د انسانانو په پرتله څو چنده چټک کار کوي. په دغه روبوټونو کې به کیمرې، سنسرونه، خاورې د کیندلو وسایل، بیټرۍ او 3D پرنټر ځانګړي یونټونه نصب وي. دا روبوټونه به د لمریزې انرژي په وسیله چلیږي. په لومړي پړاو کې به دا روبوټونه د سنسرونو په مرسته داسې ځانګړې خاوره ولټوي چې د ودانیزو کارونو لپاره مناسبه وي. په کوم ځای کې چې دا خاوره زیاته وموندل شي، همالته به خپل مرکزي بیس یونټ یعنې تهداب کېږدي. ځینې روبوټونه به د کیندلو کار کوي، خاوره به راوباسي او راټوله به یې کړي. بیا به کوچني روبوټونه دا خاوره پاکو
پاکولو یونټ ته یوسي. پاکېدو وروسته به دا خاوره 3D پرنټر ته انتقالېږي چې هلته به طبقه ډول ودانۍ پرنټ کیږي. دا بهیر به څو میاشتې دوام وکړي او دا ټول کار به له ځمکې څخه هم څارل کېدای شي. کله چې دا پړاو بشپړ شي نو روبوټونه دوهم پړاو ته داخليږي. اوس په پر مریخ لومړي ځل لپاره انسانانو یو کوچنی ګروپ ښکته کیږي ځکه چې دا به د انسانانو لومړی ناسته وي نو له ځان سره به ډیر سامان راوړی وي. په مریخ باندې موجود روبوټونه به انسانانو ته ښه راخلاص وایي. هغو سامان به لینډینګ ځای څخه بیس یونټ ته انتقال کړي. بیس یونټ دننه به کوچني استوګنځي یونټونه وي چې په خپله به پراخیږي ځکه چې په مریخ کې فضا فشار ډیر کم ده نو انسانانو به د دغو فشار لرونکو یونټونو کې ژوند ترسره کوي. په دې یونټونو کې به د ځمکې په څیر مصنوعي فشار جوړ شوی وي. دا ټول یونټونه به له یو بل سره وصل وي او د برېښنا لپاره د لمریزې انرژي فارمونه جوړ شي. کوم انسان غواړي چې بیس یونټ څخه بهر ولاړ شي نو باید له ځانګړي هوایي کلف څخه تیر شي څو د دروازې پرانستل کېدو پر مهال دننه فشار ضایع نشي. ورپسې به پر مریخ د شنو خونو د جوړولو وار راشي څو هلته کرنه ممکنه شي. ساینسي څېړنو له مخې په پیل کې به په مریخ کې به یوازې کچالو او لوبیا کرل کېدای شي. کله چې نباتات په شنو خونو کې لوی شي نو هغوی څخه به ډیره مهمه ماده تولید شي هغه اکسیجن ده. دا نباتات به نه یوازې سبزیجات بلکې انسانانو ته اکسیجن هم تولید کړي خو دا اکسیجن به کافي نه وي نو ځکه به پر مریخ باندې اکسیجن جوړولو لپاره ځانګړي سیستمونه هم فعال شي. په زړه پورې خو دا ده چې داسې تجربه د مارس روور لخوا لا مخکې ازمول شوې وه. یو ځانګړې آله لمریزې انرژي په واسطه به کار کوي. دا آله به په مریخ له فضا څخه کاربن ډای اکساید واخلي هغه څخه به تودوخه او برېښنا جریان تیر کړي. په پایله کې به اکسیجن له کاربن ډای اکساید څخه جلا شي او راټول به کړي. اوس به په مریخ کې موجوده کوچنۍ انساني ډله خپل اکسیجن هم تولیدولی شي. د خوړلو لپاره که څه هم محدود امکانات وي خو لږ تر لږه به دومره وي چې ژوند پرې روان وساتل شي. همدارنګه د مریخ د ځمکې لاندې جامدې اوبه له روور لخوا له مخکې موندل شوي وي نو له همدې کبله څښاک لپاره به اوبه هم برابرې شي. په لنډ ډول داسې وایي چې مریخ باندې استول شوي انسانان به اوس وکولی شي چې له ځمکې پرته هم ژوند وکړي او که اړتیا وي بیرته ځمکې ته راستنېدلی هم شي. خو پوښتنه دا ده چې خلک به تل لپاره خپل کیبنونو یا د یونټونو دننه بند پاتې شي. که پر مریخ باندې همداسې تړلی ژوند وي نو بیا ولې انسانان د دومره تیارو ته اړتیا ده؟ ساینسپوهان لا هم د دې مسلې بشپړ حل نه لري خو دوی باور لري که مریخ په اقلیم باندې بدلون راوستل شي او د هغه تودوخه لوړه شي نو ښایي دا په راتلونکي 200 کلونو کې مریخ هم د ځمکې په څیر شین او زرغونه شي. یعنې مریخ د تودوخې لوړوالی کولی شي هلته ژوند بیرته راولي. د دې لپاره داسې نظریات وړاندې شوي دي چې اورېدل یې ډېر هم سخت دي. په ایټالیا کې د یوې زده کوونکې مارګریټا ماریانووا وړاندیز کړی دی چې پر مریخ باندې فابریکې باید جوړې شي چې شپه ورځ یوازې یو کار وکړي چې هغه لوګي تولیدول دي څو هلته د ځمکې په څیر ګلوبل وارمنګ رامنځته شي. بل ورته ایلن ماسک یو ډېر جالب جنجالي نظر وړاندې کړی دی. هغه وایي چې پر مریخ باندې تقریبا 10,000 اټومي وسلې وچلول شي نو هلته به یخ ویلی شي او د سیارې عمومي تودوخه به لوړه شي چې له امله به مریخ کې ژر تر ژره انسانانو ژوند وړ وګرځي. تر اوسه ناسا او ایلن ماسک رسمي پلان دا دی چې 2014 کال کې به لومړی یو کوچنۍ ډله مریخ ته واستول شي چې هلته به دوی تجربې ترسره کوي. له هغې وروسته هر 2 کاله وروسته کله چې ځمکه او مریخ یو بل ته نږدې کېږي نور انسانان هم واستول شي. 2015 کال پورې شاوخوا 100,000 انسانان چې 1 میلیون کېږي مریخ ته همدې فشار لرونکو استوګنځیو کې ژوند به کوي او ورسره به مریخ د تودوخې او لوړولو هڅې هم روانې وي. دوی هیله لري چې لمریزې انرژي په مرسته به راتلونکو 200 کلونو کې مریخ هم د ځمکې په څیر یوه ژوندۍ سیاره وګرځي. هیله دا ویډیو مو خوښه شوې وي او نور ملګرو سره هم شیر کړئ.